या अल्लाह फौज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह। جمرود تاریخي باب خیبر سره هندوستان ته په خپلماتي ځواب ورکولو باندې خوشحالي ولمانځلې شوه چې پکې د پاک فوج ځوانانو او د خیبر ولس ګډون وکړو. دستوره کې د آتشبازۍ مظاهره هم وکړې شوه. ګډونوالو د پاکستان زنده‌باد او هندوستان مرداباد نعرې ووهلې. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، انډیا مرداباد، انډیا مرداباد، پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. په دې مهال د پاک فوج شهیدانو په یاد کې شمع هم بلې کړې شوې او د دوی د لوړې مرتبې لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. नबी शहदा व सबकी शहादतों को कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह, सबके दर्जात को बुलंद फरमा या अल्लाह, सबको जन्नत के फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा या अल्लाह पसमंदगान को सब्र ज़मीन अता फरमा. هندوستان ته په خپلماتي ځواب ورکولو باندې ګډونوالو پاکستانی فوج ته خراج تحسین وړاندې کړو او په هر ډګر یې د فوج د ملاتړ اعلان وکړو. ته اوږه په اوږه د پاک فوج سره ولاړو چې موږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو، ځکه چې موږ دغو خلکو مخکې قربانۍ ورکړي دي، بیا هم انشاءالله قربانۍ تیار یو، مالي جاني هر قسم انشاءالله موږ تیار یو. او تاسو انشاءالله ټول د پاکستان د قربانۍ او جدوجهد لپاره خو تیار یو که نه؟ پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، انډیا مرداباد، انډیا مرداباد. السلام. ګډونوالو زیاته کړه چې څوک هم پاکستان ته په کږه سترګه وګوري نو دوی ته به د دې نه سخت ځواب ورکولی شي، ځکه چې د پاکستان فوج په نړۍ کې منلې شوی فوج دی. فوج वो بیا مسیح کوي او دا موږ د سرحداتو حفاظت لپاره موږ حفاظت لپاره دي او انډیا له داسې جواب ورکړي چې ان شاء الله چې انډیا به بیا پاکستان ته په کاغذ سترګه نه کسي. دا خو مودي دا وی چې په پاکستان داسې هغه ملک دی، دا خو یو معاملې یو مسقال د تملاو شول. ان شاء الله قبایل چې فوج سره شانه په شانه ولاړ دي. ذاکر الله، پښتو ډیجیټل، خیبر، جمرود.